بسم الله الرحمن الرحیم. دا اول باب موږ او تاسو نن څلرم حدیث وایو. ابو داود شریف کې دا حدیث دی، امام ابو داود سجستانی رحمه الله تعالی را نقل کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المجالس بالامانه، المجالس بالامانه، مجلسونه، بندارونه، خبري، قولونه، یو د بل خبري سره کول، بالامانه، په امانت سره دی. کتا په مجلس کې خبره وکړه، دا د مجلس راز بل ځای موړه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی. دوه نفر مجلس سره کوي، دریم دی غوږ نور ته نیسي. دوه نفر مجلس سره کوي، دریم دی غوږ نور ته نیسي. مولانا اشرف علي تانوي صاحب فرمایي وای که څوک خط لیکي ته سر مور وژدوه، دا امانت دی. یو چا لفافه درکړله، یو چا خط درکړي چې ورسه پلانکي ته یې ورکه، مې ګوره پر لارې باندې. استاد یو شی درکړي چې دغه شی دغسې یو پلانکي ته ورسوه، د کتلو ضرورت یې نسته. زموږ خلکو کې تلوارې اجازه ده چې ویې ګورم، چمپل خو پر پښه باندې خامخا ګوري، که کشنه یې که غټ یې، اجازه ده چې ویې ګورم. که اجازه وایي خامخا درته ویل چې ویې ګوره، خو زه درته وایم د زما خبرو ته وګوره، د زما خبرې واوره، دغه شی پلانکي ته ورسوه، په دغه شکل یې ورسوه. د دې مطلب دا دی چې مې ګوره تا ته اجازه نسته. ډېر کسان عادت دا لري او ډېر پلرونه دا عادت لري، شاید ډېرې مندې دا عادت ولري، شاید ډېر رونه دا عادت ولري چې کله په خونه کې مجلس شروع وي، شاید د کوروالا او د خاوند تر مابین او دروازې ته یې غوږ نیول چې وده څه شي وایي، پرېږده د دې مجلس څه کوې، وده داسې خو نه وي چې یو خبره سره کوي. هېڅ پلان د وژنې نه درته بسته کوي، ته ودې چې څه وایي پټ ورته وګورو. که چیرې ضرورت د دې و چې د بېباکه او فاسقو انسانانو ناسته وه او دین ته یې تاوان رسېدی، ورسه بیا تلاش وکړه. د دې څه ضرورت دی چې ورور ته یې غوږ نیول دی؟ ودرېږه. المجالس بالامانه، زمارونو مجلسونه په امانت سره دي. په امانت کې خیانت کول دا د منافق علامه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي درې علامې د منافق دي. یو علامه دا ده چې کله خبرې کوي دروغ وایي، امانت دي شی ورسره کښېښودی دی خیانت پکښې کوي، او چې کله یې وعده وکړه خلاف ورزي کوي. په امانت کې خیانت کول په کار نه دي. خبره مور درته وکړله، خبره خپل میرمن درته کوي چې دا خبره به داسې کوي، داسې به یې کوي، دا خبره هغه سور ورسوه. المجالس بالامانه، د دې هېڅ ضرورت نسته چې د چا په جاسوسي دې موږ وکړو، د چا په تجسس بسیسو، د چا په امانتو کې دې خیانتونه وکړو. الله رب العزت نبي چې څنګه راته فرمایلی وي هغسې باید وکړو. المجالس بالامانه، کمې خبرې، کم حالات چې په مجلس کې سره وڅېړل سوله، دا ټوله هغه امانت دی زمارونو چې د دغه امانت حفاظت و ساتنه واجب ده. پر چا واجب ده؟ محدثین فرمایي وای پر هر هغه چا واجب ده چې په دا مجلس کې کم سړی ناست دی او ډېر ځله د انسانانو په خلو کې خبر نه تکې کېږي. په یاد دي چې پلانکي داسې درته ویل په عام مجلس کې، ما نه درته ویل چې مه وایه چې مجلسونه په امانت دي. د نبي قول مې په دلیل کې نه درته وایه، د نبي قول هېڅ العیاذ بالله. پلانکی خو به دې په یاد یې، بیا وخاندي په زوره. د دې څه ضرورت سته؟ المجالس بالامانه، په کم ځای کې چې کومه خبره په کم حالت کې زما ورونه وسول، پر هغه مجلس والا باندې، پر هغه مجلس والا باندې چې په مجلس کې ناست دی، دا ټولې خبرې امانت. ها یو خبره بیا داسې ما درته وویله، د یو چا د قتل منصوبه جوړېدله، پلانکی سړی به مړ کړو، یو مسلمان دی، یو پلانکی سړی به دروغ وتړو، پر پلانکی به د زنا تور وتړو، پر پلانکی به د غلا تور وتړو، د پلانکی وینه به توی کو، د پلانکی سرای ته ور واړو غلا به وکړو، د پلانکی جایدادونه به پلانکی قبض کوي، غلا کوي، لاندې کوي. په دې مجلس کې ته ناست وې، مسلمان ته تکلیف رسېدی، د مسلمان د وژنې منصوبه جوړېدله، وسته مسلمان ته حال ورسوه. په دې ځای کې بیا ستا دا وظیفه ده، د مسلمان ورور څخه غل و، غلا یې کوله، ستا وظیفه دا ده چې غلو تا ته ترتیب جوړ کړی دی، تا نن ماښام څکوي، کور ته دې راوړي، دا کوي دا کوي. که داسې ځای نه رالل چې د درواغو مسله وه، د تور تړلو مسله وه، د وینې د تویېدلو مسله وه، همداسې نور شان وه، بیا ورسه مسلمان ورته خبر ورکړه. اما که خبرې ساده وې، اسلامي و دیني وه، دینی خبرې وې او مجلسونه پټ وه، په هغې کې دین و اسلام ته تاوان نه و، مسلمانانو مؤمنانو نارینه و ښځینه ته تاوان نه و، دا مجلسونه امانت. او دغه امانت کې ډېر انسانان خیانت کوي. دا خبره بیا چاته ونه کې، ده نو چاته نه یې کړې، خپل انډیوال ته یوازې تا ته وایم ګوره چاته ونه وایه، ده ته خو یې وویله، بل انډیوال ته ورلی ګوره پام کوه چاته ونه وایه، هېڅ چاته مې نه، یوازې تا ته وایم. هغه چې په مجلس کې ناست چې مازې اشاره وسي ګرده سره وګوري وخاندي، ټولو ته یې کړي. یو څه دغه صفت په ځان کې راولو، مجلسونه امانت. یو بل خبره ضروري ده چې موږ او تاسو بیا خصوصا د خپلې کورنۍ حالات د بل چا سره شریک نه کړو. ها اعتمادي کس
ستاسو د مشورې سړی هغه سره شریکوئ، هر ځای د خپلې کورنۍ خبرې، او بیا خصوصا د خپلې ښځې خبرې و نورو انډیوالانو ته کول چې ښځې داسې راته ویل، ما داسې ورته ویله، دا هم په امانت کې خیانت دی. داسې خبرې دا ډېر انډیوالان موږ خبر سوي وو، په راپورو کې داسې را رسېدلي مسایل راغلي وي چې د خپلې ښځې د خونې حالات لا د خپل انډیوال سره شریکوي. ما وخندل، دیم راته وخندله، ما بیا داسې ورته ویل داسې. ظالمه دا خو ټولې خبرې د دا ښځې څومره وجود ستا سره امانت و، ته څنګه د ښځې په وجود کې خیانت کوې؟ ته څنګه د خپلې بیبي او د خپلې میرمن د خپلې ګرانې چې پر تا باندې قدر لري، ستا د ژوند ملګری، د دې خبرې څنګه داسې یو چا ته کوي چې پر باور نسته، اعتماد نسته؟ هغه داسې یو څوک دی چې ظاهري دی، هغه داسې یو څوک دی سطحي او سربیرن دی. څنګه د دې سره داسې ګزاره کوي؟ اعتماد دې کړی دی خو پر خپله میرمن بیا اعتماد نه کوي. د کور خبرې د باندې مه راباسئ. اما دا خبره که تاسو یو څوک د مشورې لرئ، د خپلو کورونو د کارو په باره کې مشوره کوئ، د هغه سره مشوره وکئ. چې ستاسو اعتمادي څوک وي د هغه سره مشوره کوئ. هر څوک د مشورې مه ټاکئ، د هر چا سره راز مه شریکوئ. هر څوک د راز نه دی، په دغه راز کې خیانت کوي، امانت یې ساتلی نه سي، افشا کوي یې، رسوا کوي یې. د دې ټولو شیانو سره موږ او تاسو احتیاط وکړو. الله رب العزت د عمل کولو توفیق رانصیب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.